آیا این شورا به نظرتان نقش در تامین صلح خواهد داشت؟ 100% شورای مصالحه نقش در تامین صلح دارد، چرا که به خاطر صلح تاسیس شده، جور شده، مختلف احزاب است دی، مگرم متاسفانه قسمی که افغان ها توقعشان میرفت از این شورای علی مصالحه که کار کند او اندازه نتانستند. شورای علی مصالحه در کارهای خود پسمان مانده، باید خانه تک به تک، فرد تک تک بزنه، همراهشان مشوره است. بزرگای قومی، ما شما ببینید بزرگای قوم داریم، بزرگای قومی از شوراها هستند، اکثریت احزاب هستند که همراه مشوره صورت نگرفته، صرف چند حلقه مشخص شورای علی انحصار کرده و در شورای علی مصالحه به کسای دعوت داده میشه که به یک تیم، یک تیکت انتخاباتی اینا کار کرده باشه. متاسفانه این برخوردام هم وجود داره در شورای علی مصالحه. حکومت دانوس به نظرتان برنامه خوب بر تامین صلح داشته؟ حکومت برنامه خوبی داره، نیت خوبی داره. ما گفتم نیت خوبی داره، مگر برنامه هایی که داره سرش کار نشده. نیت خوبیشان اولی است که 5000 طالب زندانی رها کردن، نیت خوب خود نشان دادن. حال توقع میره که جانب مقابل طالبا هم با آتش بس دائمی موافقه کنه و موافقه صورت بگیره. حکومت خود برنامه‌های خود داره، باید برنامه‌های خود همراه عام ولس مردم شریک کنه. مگر متاسفانه در دولت هم بعضی حلقات هست که صلح نمیخواه، خواهان صلح در افغانستان نیستن، چرا که اونا در جنگ منافع شخصی خود میبینه. اما به ما افغان ها منافع ملی از همه چیز اولتر و مهمتر است. از کد 91 بسیار سوء استفاده شده، نظرتان و گفته‌تان در این باره؟ ډیر بدبختانه په تیرو کې نظام کې یو خاصه کړۍ شته او حکومت نامبد کړی ده او خصوصا د جمهور رئیس شاوخوا کړۍ دي چې نه غواړي موږ هغه په نړۍ کې غواړي موږ په نړۍ کې نامبده کړي. دوی دینه سوء استفاده کړې ده. دا باید هر څه لوی څارنوالۍ مداخله دې باره کې تحقیق وکړي، لکه څرنګه چې ملي شورا فیصله وکړله چې باید دې باندې تحقیق وشي، دوی هم دا کړله. دا یو خاصه کړۍ ده. یو ورځ د کوډ په یو نویم کوډ باندې راغی، یا کوډ 91 په نامه یا کې غلا او چور چپاول شروع کړي. نه تنها دې کې بلکې د افغانستان په مختلفو ادارو کې دغه خاصې کړۍ دي چې رشوت سوء استفاده کیږي ترنه او حکومت ته نامبد کړی ده. نو دا باید زر ته زر د افغانستان جمهور رئیس د افغانستان جمهور رئیس باندې غږ کومه که چېرته واقعا خپل ملت ته مهمي او خپل ملي منافع ته مهمي، نو دا کړی افغانستان د دې کړی نه خلاص کا، په دې سي ملک نامبد کو او خپل جمهور رئیس په دې وپوي ان شاء الله چې دا یو انحصار کړی ده. نو هیله مو دا ده چې دې باره کې تحقیق وشي او حقدار ته ورسیږي او هغه کوم مصارفات سوي سره ورته معرفي خپل جزا ټول ویني.